السلام علیکم. وعلیکم السلام. صابر بھائی څنګه دي؟ شکر دی الحمدلله. په خیر راغلی. تم ګلی شروع کړې دا څه ګلی نو کو ویو بھائی نو خیار دی فیصل باچا ہے صابر بھائی څنګه چل دی؟ خیر دې ټیک ټاک. تو خدا سي غمجن دا ولې نه غمجن خو نه ما یو څو شعرونه راته ډالې کا شعرونه مخکې ورته سوې ما سلطات خبرې کولې کنه نه هغه تاسو ته تاسو کوی د سټډي او د روغې په مېز کې سره شته نو ما خو په کښه دا ماشوم وته نو د صابر به یو د ملي په خپل کې سره شته دا غوړي نه غلط شوی د فیصل باچا او زمنګ ترمنځ چې کومه رشتہ راغی یاد کا نه ما خو نه پیژنې یاد لري کنه تاسو پیژنې تاسو به یادولې اسیدار ته وای کنه فیصل باچا چرته په جون کې دی دا ټق وستې د دینه د سنا د سپګینه کنه تسپګیرا اشاره وای ها یقینا د نماز علی دې نه په تصویرانه کې یا یاره دوست زه خو چې کله تصویر کینم نو سر کې د ګوتی ورکړي الحمدلله زما به ستدي دا ریډیو اډیو دغه نو وځي مينوال ټول ته خولو لیست درته چې دا وګوري سر کې ګوتی ورکړي دي نه زما الحمدلله زما سر کې ته نه عمر صاحب وخت نشم اوس پکې کوم ځای نه راشي. فیصل باچا د دوه تاسو کړی دي یو الفی کی چې دینو الفی ولی نه انخلی هغه بوتلګي کې کنه او بل مالدار خدای کوم د مال چوکیدار خدای مالدار خو د مال چوکیدار وي نه مطلب څنګه دوه قسمه خلک دا ایکسپلین کا نه لکه وګوره مال چې خپل پک چاله ورکړي کنه نو تاسو ته کې خلک لږ زیات شمالي شو هغه خپل پک چې کجره د انسان د مال سره څه کوي او دا د ځان سره نور دې دلته چوکیداری ورکړي را څه دا په کومه لګي خپل ته په کار راشي کو په خنه لګي نو بس دا خو تاسو پته نو دا بل ته پاتې کیږي نو دا یو قسم د چوکیدار شو څه دې مال او کم چې هغه د حقیقت کې چوکیدار بل ځای تاسو کوم طرف ته اشاره را نه خو ملازم دی خو ملازم نه لري د دنیا ملازم دی د دنیا پیسې ته پاره ملایي خو اصل چوکیدار دغه مالک دی ما پخیا ها نور چاته بدوا سلام لګل غواړي بالکل د څونه منوال دی ته میاته او خدای سره زموږ غوړي ته او تاسو دوه چې کوم دین خپل ځان تم دې څه شی نه درته ډالې نه کړل چلو شی بالکل وای دومره به حال خپل ځانان نه جوړوي دومره به حال خپل ځانان نه جوړوي دین نه جوړوي او خپل ایمان نه جوړوي او اصل یې مطلب ژوندۍ را نه تیریږي اصل یې مطلب ژوندۍ را نه تیریږي هلته کې د خود سر په ځوان نه جوړوي دا خو یو فطرت دی د همجنسو مددګار وي دا خو یو فطرت دی د همجنسو مددګار وي زه څنګه انسان یم چې انسان نه جوړوي ما په خپل مینه کې د دین ایمان نه تیر کړی ما په خپل مینه کې د دین ایمان نه تیر کړی دا چې راته ښکاري شیطان نه جوړوي او اوښکې مې د سترګو دي خطا ته نه جوړېږي اوښکې مې د سترګو دي خطا ته نه جوړېږي کله دغه کاروان نه جوړوي دغه جانان چې دا شیطان دی مخکې به کله اوس خمیش دغه کېږي مخکې به کله اوس خمیش دغه کېږي اوښکې ستا د سترګو په میدان نه جوړوي ای د بلا بچیا شعر یې دي مننه دي دغه امتحان دی د الله په محبت کې دغه امتحان دی د الله په محبت کې هغه څه ګویان دي فیصل نه جوړوي زبردست د بلا بچیا زبردست دا په کومه چې شعر نه مخکې اوس شعر نور وایو یو جهان من نه خوشاله سي بس کنه هغه هم شاعر ته بوا نه کې کني دی شروع کی اعظم پړسې دی نه فیصل بچا ماشاءالله ډیر وخت نه شاعر دی کنه خانداز دی د خبرو خانداز دی بل خبرې د زده کړې دغه شانتي به تور لیسنر چې دی براتو ریډیو ته بیا ریډیو کې زموږ په خیال ثواب نه دی څه پروګرامونه کړی دغه ماته علم نشته خو مختلف زین ندی پروګرامونه مکرل ماشاءالله دوی ډیر خو وکړ کستي یو د میا شکیل احمد صاحب دی دغه نه علاوه چې دینو زبیر ډیرم کې پروګرام ووري زبیر وی کالو ته کټ کې کالو د څنګه کټ کې ځل کار ګوري زبیر ته لیکول نه کې یریږي کنه سخت او دغه نه علاوه شیناز یادی صابر بایتا
او محبوب بای ته سلام دغه نه علاوه فهیمه سلامونه علیږي او جهان من خوشاله اوسېږي او سره چې دینو 8282 باندې به میسیجز چې کوم دی هغه دغه کو غانا ته وره خو مې داشن غانا څنګه سونګ راوړم بیا څنګه سونګ اټیر لکه سړی مراړه ونور ارنګ چی وي لکه څنګه سړو غانو سره چې دینو سره نه لګي کنه لکه تیز غانی چې وین ارنګ دی مینه ته او بو ایدا څنګه ده مینه ته او بو وای چې مینه ته نو مینه ده سړي دی بس کګه وګه شانته دا سم ماړه سم راوړا نو سم څنګه یو سم اتیر د کی شوټ څنګه جوړ کړو زبیا هم دوزه هیما اورګه نه خوخه اورګه زبر حاضر در میسج شامل کما بیا صدیقه تمی سلام نازل افریدی سلام دواړو بای تا بای دا سونگ پلی کې ټول عمر بداستایما سید جی شنتل فرام رحمان بابا سید جی آپ کے پروگرام میں پہلے مرتبہ میسج کر رہی ہوں اور شرنګ ورکه بنگلولا یو ورته لیکلی تاسو ته وای نه لیکلی دغه نه تاسو چې شرنګ ورکه بنگلولا لیکلی دي سلام محبوب بھائی سنگھ صابر بھائی سنگھ دی زمات 3rd SMS دی نازله ته جی زه لای باجی د تنګي تاسو سلام کوم صابر ته سلام کوم او تاسو خبرې سم ډېرې زیاتې خوخي دي صابر ته وای چې تاسو کوم ځای صابر به چې دی دا نو خار روډ باندې روان شي داسې د نسات نه وړي مېره نسات وتوي او مېره نسات ایریا نو سم شناخت کارت بلوسټ او د سند کا د خزې سیدن کې او تاسو بالکل الته تلی شي د دوی کور چې دی نو د دوی کور داسې کلیمنس کې دی د چرګو فارم دی فارم سره چې شانم ته پوسو کې چې صابر دی زین هر یو کس بیره دوخي صحیح خبره ده نور شکر ده کلیا سری السلام علیکم وعلیکم السلام شکر ده الحمدلله تاسو خبر کوی کوم ځنه خیر سب قدر خیر څنګه یې خیر تاسو خیر شکر دې مړې خبرې مکوا ولی ته پچې خبرو کو څنګه کېته پچې نه په تیز خبرې مزه په پوي شو ولې په پوي شو بیګا اوس بچې شروع کی ګاونډیان وایي چې چل پکې وشو نه د کمره کې وازه مې پیریان نه یریګا دا لا بلا یو دا سیس دې سر مې بالکل نه لګی دا سې نه یریږي اوس پور نه یری خو کول نه یریږي ګوره پیریان ځان له مخلوق دی د الله تعالی مخلوق دی خپل کارونم کې څوک به ګوټ کې څوک به چاره کې څوک به دکانداری کې هغه خپل ځان له ژوند دی کنه او د انسانانو ځان خپل ژوند دی اوس چرته تاسو اوریدلی چې په یو پیری باندې انسان کې ناشته نم دی اوریدلی کنه نه بعض وخت په پکینی بیا د سرمن په ولاړو نو د پیری سوې مده چې په انسان کې نه دا سیدا او مخ کې یو کس راته وی پیری چې پیدا شي شپې ته منوځي نیمه ته مې راته له په چوړې و نو بس خو دا سیدا پیریان مګان خپل کار کوي او تاسو خپل کار کوي اغه تاسو سره سمه تاسو اغه سره سمه تاسو اغه ته نقصان مرسوي نه اغه تاسو نو دې ځکه چې نقصان وته مرسوي مطلب چې اغه پسې فزول لګیاوي خبرې کوي او پسې یاد اسې دغه نو دغه نقصان بس وړي دي نه خزه سیدا خاصه سشتینه بچو دکیږي نو د اخیری سلور قله دی دوای او به دا چوب کوي په ځان باندې کور باندې نو بسې سم نشته او چو دکیږي بس ورته ګوره سیدا او محبوب بھائی هغه منیر خټک ناراضي منیر خټک ته ما 2-3 سلور زله میسج مو کو خو په لګي غن ټایم به درک شوی دی نو میسج د کوم ټایم ورته سند کړو کنه خدارت وای کنه چې دا صابر چې کوم تاسو کې کنه تاسو مالدار یې کنه د مال چوکیدار یې مونږه مالدار یې د مال چوکیدار نه بس غفله ساتي ګوډه لیکه دا زبردست جواب دی ذهن دی ښه بهترین بادام خوري بوزان بهترین جواب دی زبردست د دې پاسه بس بل موږ سنوي چې ستا جواب داسې خطرناک راکونو صحیح شو ډیره مننه لوی خزه چې تاسو راځي په پروګرام کې شرکت وکړو یو جهان مننه لګانه وته ور پلی کا کوم یو سید جی ډیر زیاته مننه چې تا دومره سوځوي شي فریاد وکړو سید جی ټول دنیا ته ټول لکه ټول پورې خاندې نشه ټول پورې مخاندې خیر د کیو کسره پورې خاندې څه خبره نه ده کنه ټول دنیا را پورې خاندې تر پورې مخانده صرف تر پورې مخانده سید جی کې پی آر بی اف چې کوم د جمرود جنرال سیکریټری جرنالست عمران افریدی د دې پروګرام اوري عمران ډېر زیات مننه خوشاله اوسئ جی پروګرام اوري د پروګرام د خبر پښتونخوا
ریډیو براډکاسټ فورم چې دین د هغې زمونږ چې کوم فورم دی نو د هغې فورم دی جنرال سیکرټري دی. ډېر زیاته مننه، خوشحاله چې یو جهان مننه دې ټیم کې چې جمرود کې زموږ پروګرام اوري، بلکې جوائنټ سیکرټري دی. یو جهان مننه، عزتمن شي، صابر هم راسره ناست دي، به تاسو پروګرام انجوای کوئ، الله خوشحال ساته. یو جهان مننه. ښه دغې سره چې دی نو نور ملګري کوم راځي چې پروګرام کې شرکت کوي نو اینی ټایم بالکل کال کولی شي 0916515 او 0916515 بحثی دواتیا یعنی کہ 8282. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. السلام علیکم. یا اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. توتیانو سره خبرې نه کو، توتیان به کې شپېلې وي. السلام علیکم. السلام علیکم. ډیر مننه، خوشاله اوسئ. ډیر بيزي دي. ابرار چې دی بلال فروټ والا هغه یادی ډیر زیات مننه، خوشاله شي. مورکه وسره هم د ډیر زیات مننه امجی تاسو موږ پروګرام اوري او تاسو چې کومه غانه یاد کړه د فیاض تورو په आवाज د کچپ आवाज د ډیر ځوانې د کړلې خورې دوبه کوچنګ راسیدنه هغه په سیګر سره شکوي خو را پیدا نه کړه چې څنګه دغه امجی کداغه را پیدا شو ضرور به د خامخ خپل کوم. بهر حال تاسو ډیر زیات مننه، عزتمند شي، الله خوشاله ساته، الله را باندې یو 200 حجونو کا بلال سید کنه 200 سید کنه لګ دی لګ دی 200 کال شو هر کال کې یو حجی. ها السلام علیکم. علیکم السلام. سو خبر کوئی کم زنا خبرې کوم. سو کا فیضان خبرې کوي. فیضان خبرې کوي. بی دا. ها بی صابر ورګه یو کیسه به ودرګه صابر لا ناس ودرګه دعا نه سلام ورګه کیسه درته کوم. وعلیکم السلام مې درته وکنه بس خبره ختم شوه. دا زه اوس هسپټال یم کنه دغه شاپینګ نو واپس راتلم نو ماشوم نه ډېر ماشوم نو داسې یو 14 کالو ماشوم یو 10-12 به او 10-12 پلس نه هغه کم پلس 6 او څه ویګنه نو هغه داسې ناشته نو ماشوم وږي خوړو کوم دیرانه او ما راځو کتل نو ما سره لورم نو زه دغه یم په لار باندې ورسره خبرې کوم نو ما راځو کتل نه هغه د وګونه راځي پیکې شانو ها ولا سره ولا شي وو دا چې اوچ مخې نیولې او وګونه چې بهارو صرف وګونه پکې ښکارېدل. زه ورته دا چې کوم اله ګولې نو هغه راځو کتل نظر غلې شو مې دا خو غلط کوي چې دا نظر مې ته ام پی کې نو روانه شو نو لور مې وایي څه شوی مې دا څه کې غټ دی پیږي نو چې لګره مخکې شو نه بل ته وایي ما ته وایي کنه نه تا وته چې نستا وګورو ته مې وي ما ټول خندل هغه ته مې ما وګورم چې خوشاله دي مې چې ما ته وایي او نو خامخا ډیر ولاړو کنه ډیر بدې ښکاری اوس صابر لګیو کنه نه وګونه بدې ښکاری نه خامخ شي وی کنه دا موریانو غلطي وی کنه د موریانو غلطي وی چې وګونه کاږي بس و پورې تړي کنه نه دا دې ټوپه کې داسې نه کنه چې د ماشومان دروان شي ګوره صابر وی دا موریانو غلطي چې ویډیو پر دلګي تړي زما خبر ته ورکې د سی وی دا سینی ګوره دی انسان الله پاک پیدا کی او دا شکل او صورت چې کوم دین دا الله ورکړي اوس خبر ته ورکې ولا مور تر کنه چې څنګه چلی کی مور پر ورسکه یو لکه دی ماشوم له الله پاک د مخ ورکی او دا موري ورله کوشش کوي چې دی ولا کروانه یو قسمه دي په یو ولا ختی دی ماشوم د مخ کوچی دی بالکل دی راړي اوس د محبوب دا وګونه سر پر لیو دی کنه او دا سیدی دا چې کوم دا چې لیوي او جوخي دا ډېر مزیدار وګونه ښکاري دی او چې دا چې ولاړی ته چې وزري خوار کړی دی دا پیکه وای کنه پیکه کې به راړولې نه دا چې ځخکه راخلی شي هغه کوم قسم وګونه وای نه دې څه وای چې دا ما راړولې دي زه خبره اورم مالي چې وګونه شاته نه وي اورینه تاسو چرته هغه قولنګي چر لیدلې دي دا څنګه وي اخولنګي چرګ داسي چې هغه وزري داسي خواره کی کنه هغه جنگ ته دغه کی هغه شانت چې صابر د ګورن ما ته غره یا چې هغه وګوري ځای مې خو داسې خپل وګوري ته وګوره کټو دي ځای
د صابر غوګونه د کتو دي دا دغه کې لګو میوزیم کې دا لګولې ته وته څه ګوره ارمان مې دې چې دې بزر کله وینم دا زونه ګران خبرونه تصویر علماء وې فیسبوک باندې چیکا زما په آی ډي باندې بيو څنګه تصویر دا غوځنه مسنګ دی اخو سونه خپل راغله ناسي او داسې عاشق په ښکاري عاشق په سره ولا وباسم پکچر کې وګورم نه راځي داسې راځي پکچر دا ترنه خو زوره خو مې کې ټک ټک کیږي سايد ولا وباسم او ډیر مزه وکړه لکه مطلب تاسو دا چې پوزل ولا بیل تصویر وباسم وګله ولا بیل وباسم سیمپل له وباسم بیل تاسو بیا یو ځای کې صابر دې جوړ کې ځان ته جوړوم د څه شکل ما ته جوړ لکه څنګه صابر شي تاسو څنګه جوړ کړی خدای خیر د څه شکل ما ګول جوړ کړو دا فوټبال دې جوړ کړی و ما یې ګول شان وخت یې ماشوم دی نه لکه څنګه ته داسې شکل جوړ کا یا سلمان شاه مې نه دی لیدلی هو هغه په شان مې جوړ کړو دوی داسې کې خدای ته وګوره سلمان شاه د کې د زمکه اسمان فرق دی بلکې چې څلور صابر یو ځای کې یو سلمان شاه ته جوړ شي ضرور نه ته ترجه نه هغه موته دی کنه خو وای چې زه موته یم نو څنګه دي چې دا وخت لا وای او بیا چې دا داسې تاسو چرته د پکوړو ماشين لیدلې دی ماشين غونی کړی دی پکوړو هغه ماشين څونه ډېری پکوړې خوري هغه چې کړي کې جوړیږي نو دې ماشين ته بیا ورولي او دا سی بس هغه دومره پکوړې خوري چې سار غرمه مخام سارم چې راتم داسې پکوړې راغشتي خیر ډېری خوري به هر حال دا صدا چې دا خو د الله تعالی پیداوخي څوک یو شان دي جوړ کی څوک بل شان جوړ کی انسان چې دی کنه نو دا لکه دا دې پسې ټوخي کول چې بالکل نه پکار دا فیس پسې زه ټوخه نو کو نه مونږ پسې کوا خلکو پسې مکوي مونږ پسې خیر خبر نه مونږ سم بلد یو مونږ پسې خیر خبر نه چې دیو خاندي او دا ما ته ډیر ګران اسې دارته وای کوم سترګې خولي وي تور سترګې شنې سترګې زرق سترګې یره خلک د شنو سترګو ډیر تعریف کوي خو زما خپل ځاني شنې سترګې نه خو زما او تور مې ډیر نه خو دي هلکه نه دې چې هلکه هم چې کله راځي برون شي برون کله راځي ته زرق وي کنه بالکل زما د چې کوم دي نو هغه غدي برون نه دي زما هم سترګې برون دي داسې هغه ته زرق وي ما خبره ځان تر راته وګړه نه د ملي دي د مداري دي ها د صابر سترګې چې دا بلیک دي بلیک زما ټول بچو بلیک دي او زما برون دي یو کله ماته نه دي تیری صحیح خبره ده بس خبره ده برون سترګې مخې وي چې نظر په لګي نه رنګ چې نظر په لګي نظر د شنو سترګو ډیر تیزي نظر د کوم سترګو ډیر تیزي داس نه چې خلک راغورځي او 400 بډیر ښکاري نه لکه داسې تیزي چې دوی لکه تیاره کې نظر تیز لګي او بل چې چاته لګي هغه نو هغه هم تیز لګي لکه مطلب هغه ګوره دا خو یو کانسپټ دی زمونږ د علاقو کې چې دي که نه بلکې زیاتره چې کوم مسلمانان دي نو هغوی کې دا یو کانسپټ جوړ شوی دی دوی به په یو بل تعویضونه کوي ډېر زیات دوی به تاسو تعویضونه باندې یقین کوئ تاسو خبره ورکړل کېږي بالکل پوسیبل نه داسې دوه قسمه تعویضونه که نه یو ګوره د چا نقصان لپاره او هغه واخیشته لکه ګورم ابلورس کتل نو مصر کې مخبره کنيسته مصر کې نو هغه کې را ګوډېګانې جوړ کړې دي هغه کې ستنې ور کړې دي جادو په هو دغه جادو ټایپ پوسټ هم شیر کړو بالکل ابلور یو کس یو پوسټ ور کړو امریکا کې یو ماشوم تصویري ور کړو داسې یو کالبو او پاکستانی یو ماشوم تصویر کړو پاکستانی هغه ته تعویذونه ګرځي پیرک چولې امریکا نه کوله مزیدار ښکارې ده اونځه کې وته زوړند دي خپل هغه په دې سيزونو باندې یقین نه کی بس که بیمار شو ډاکټر له لاړ شو که بیمار نشو بس عام ماشومي به ټولو ان بل هغه اوګسترګ نه دي دا نظر چې لګي دا اوګسترګ چې دین د دې سترګې راسي دغه دا مړی نه وي نو په دې وجه دې نظر لګي نو دا څه کس ته وکړي چې دې ماشاءالله ان شاء الله دا څه قسم الفاظ ادا کوي مطلب څه کې چې کوم سره انسان دی دا نظر لګي اوس بیا وی چې خبره جوړیږي نه تعویذونو په باره کې درته خبره کوم یو خو پلیز نه تعویذونو ته پیریان دا خبره مکو یار نه پیریان نه دي خلکو ته ویم چې ووري کنه دا تعویذونه چې کوم کنه خو مطلب بیمارېلو کو یا ماشوم لري یاري د کارو په دغه یقین ولې ساتي په دغه تعویذونو یقین ساتي ماشومان باغی دغه آیات کرسی وی هغه کې نه هغه په وایي چې کوي هغه دم کوي ور کوي ولکه نو بو کې ور کوي زه
هم داسې کوم زه دوی ته هم بس په دې ماشومانو باندې دا چوپ کېږم بس ډېر څه خو خیر زه یو خبره شوه دا کوم چې د غلطۍ دپاره کوي که نه الله پاک وایي چې د انسان نه دا ایمان داسې روان وي لکه براق په شکل کې انسان نه چې ایمان لاړ نو بس بیمانه شو که نه بېایمانه شو نو بېایمان انسان چې داسې کار شو ما یو خبر اورېدلې ده د غني خان بابا باره کې مې یو قصه اورېدلې وي هغه یو کس راغی وي استاد به یا بسونو یو ته چې خان بابا کسه داسې خبره وته کړه چې دا تیغ بندي مې لروړې تعویز مې لروړې پتا باندې به ګولې یا د ډز وغیرہ اثر نه کوي کنه یغه وته چې ښه دا دومره د کمال شي وته چې او ډیر د کمال شي وته چې خزر ته دا واچو په خپل مټه او مرګ ته پکې هغه ته چې زماغه یو ډز راواغله که پتا باندې ګولې زره نه کنه په ما باندې کوي یغه ته چې نه وته چې هغه په خپل یقین نشو مال راکې صحیح خبرې ورته وکړله او داسې په کار مې لکه دومره لکه یقین په کار دی زموږ په الله باندې بالکل اصل خبره دغه ده اصل بنیادي خبره هم دغه ده لکه زه چې بیماره شم د کور چې روزې که نه کله چې د کور روزې نو د بسم الله توکلت علی الله دا خامخا وایي بالکل او بل چې کوم داسې خو ډېر وظیفې دي او ډېر څه دي خو دا داسې چې دا ډایرکټ الله تعالی باندې توکل کول دي که نه نو چې الله تعالی باندې توکل وکړو نو بس بیا خو دنیا خو د هغې کنټرول کې ده صحیح ده که نه داسې ده لکه زموږ خپل ذهن کې یو داسې دغه چلېږي چې موږ بیماران شو موږ وایو چې موږ بیمار نه یو موږ په خپله زه په خپله ټیک کېږم لکه زه دوايانې ډېرې دقه زمونږ مدد دی خیر دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو راغلئ دعا سلام چاته ویل غواړئ دعا سلام او یو دوه ګانې درته وایم زما فرمایش نه دی دوه ګانې الله خیر یو خلک چې یاده کړي تاسو د پروګرام د ښکلا دپاره وای زمونږ پروګرام وګورئ سره ښکلي شي ولې کې دې سره بدرنګ شي بیا ډېره زیاته مې یادېږي خو ما نه ایره ده چې دا چا ویلي ده یادېږي ایره ده وایه زه کمپیوټر ته نه یم ناسته خیر دی پیدا که هر ځای نه شي ښځه وایه دې دواړو کمپیوټر ته دې ناستې محبوب ناستې او سرچ باندې زه پوهېږم نه د ګانو راړولو باندې نه پوهېږم ما خو د میک نیولو داسې لرې ګوټ کې ناست وایه ته مې ځان شه او ته مې جانان شه او د خپل ځان نه راته ګران شه دا خو دغې اواز دی که نه مړه دا خو همداسې الفاظ د خدانه مانند ده ته مې ځان شه ته مې جانان شه دا شتې که نه دا به کې شتې وګوره چې راغلی زبردست سونګ دی ډانس دی او یو راله دغه کچې وایي نه مې لګي چا سره سنم نه مې لګي تا سره سنم دا سره شتې دا راوړه دا یو راوړه وزه بالکل او بالکل ته ولګه وایي ته بل شاندان څه کوم دلته یوازې ګډ خیر ول داسې خبره ده انسان دی انسان دی اشرف المشرف ولې زما غوږ کې لګېدلې دی ما څه خبره خلک اوس چې داسې چل دی دا ګوره زه تا خبره کوم جون په خپله خوښه تېروه همیشه که جون د بل په خوښه تېری نو به جون دی خراب شو الله تعالی جون هر انسان له ځان له ورکړی کله چې په خوښه جون تېري که نه هغه جون ختمیږي ځکه چې هغه د بل په اشارو ګرځي هغه نه روبوټ جوړ شي جون همیشه چې تیرې په خپله خوښه تېروه ټیک ده ګوډه زبردست انشاءالله هغه اصل کې هغې کې لږ مسله زمونږ راغلی په دې وجه مونږ نن سهار کوو لږ معمولي شانتې لږ ټیکنیکل مسله ده هغې کې هغه مونږ پرون هم په هغې لوی ډسکشن کوو حزب الله انیس تقریبا د شپې 12 بجو پورې بېګا ګرځېدو پېښور تم تلي وو مختلف خالي ده بهر حال انشاءالله خالي وځه بابا څوک دی دا انشاءالله هغې له به م راشو هغې له مونږ راځو جي نه مې لګي تاسو را سنم بالکل ضرور انشاءالله ووري جي ډېر زیات نه مې لګي زړه مې لګي تاسو را سنم زړه مې لګي زید دی که نه ورګه مونږ ګورو ښه سرچ کوي ته لږ څه وروکه یار فولډر کې وګوره که دې کې نه بیا ما سر نشته زړه